دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی ستړیوالی غم بیماری فکر سوچ خفګان غم تر دې چې یوه غنه دله تکلیف درکړي په دې الله ستا ګناه ریجوي دا څومره د خوشحالۍ حدیث دی موږ ټولو دپاره دا بعض په دې غمونو کې او په غریبۍ کې بې صبري کوي او کله والعیاذ بالله تقدیر ته کنځلې کوي او کله به وایي زموږ تندی سپیره دی او کله به وایي چې د غریبۍ د مخ ورک شي او غریبۍ ته به کله کنځلې کوي او کله به بیماریانو ته کنځلې کوي دا د مسلمان شان نه دی تا باندې چې ضرب برابر تکلیف راځي که نه الله دله په دې اجر درکوي او ګناه ده نه ریجوي ګوره دې حدیث کې دا دی نصب ستړیوالی ته چې راستړی شي که نه الله تعالی به دې اجر درکوي دا پرېږده بیماري غټه او غټې مسلې هغه سیټ ته کې غټې مسلې دا ته چې صرف ستړی شي مسلمانه الله تعالی به دې اجر درکوي صرف چې ستړی شي الله تعالی به دې اجر درکوي ښه بیماری چې د باندې راشي که هغه معمولي بیماري صرف د سر دړي الله تعالی به دې اجر درکوي فکر کې چې کله پرېوځي د یوې خبرې سوچ د سره ډېر شي لکه اوس تا ته یو مسله راپېښه شوه او دغه مسلې د حل دپاره سوچ کې دا ته چې سوچ او فکر وړی په دې دله به الله اجر درکوي هر غم چې د باندې راځي الله دله به یې کې اجر درکوي معمولي په لاره باندې رواني او کاڼي سره دې خپه ولګېده یا خپه کې دې غنه لاړه یا څه شیله په ډغره ورلې یا خپه دې وښویده په دې هر څه دله الله اجر درکوي او ګناه ده نه ریجوي څومره کریم رب دی او څومره عظیم رب دی او دا خبره دلالت کوي په دې باندې چې زموږ رب دا غواړي چې زموږ نه ګناهونه کم شي ځکه چې په معمولي خبره له ګناه معاف کوي چې په دې کې یو سړی د جهنم حقدار شي او د جنت نه محرومه شي نو صرف د خپل ځان ملامته کړي په دې دومره موقعو کې او په دې معمولي خبره ولا الله ګناهونه معاف کوي په دې کې یو سړی جهنم ته ځي په دې کې یو سړی د جنت نه محرومه کېږي او د الله د رحمت نه محرومه کېږي فلا یلومن الا نفسه خپل ځان دې ملامته کوي صرف او صرف خپل ځان ملامته کوي دومره بدبخته چې په دې دومره پراخه رحمت د الله کې دته برخه میلاو نه شو دا د دې سړي بدبختي ده دا حدیث دلته دې دپاره راوړی چې ای مسلمانه که بیماري د باندې راله نو شکوې شکایتونه مه کوه